په کابل کې د لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې یو څه ټیټوالی راغلی دی. کابل ښاریان د بیو په ټیټوالي خوښ دي، خو زیاتوي چې د هیواد روان اقتصادي حالات او بیکارۍ ته په کتو سره اوس هم بیې مناسبې نه دي او باید نورې هم راټیټې کړل شي. دوی وایي چې حکومت او ملي تجاران باید په هیواد کې د ننه د لومړنیو خوراکي توکو بیو ته جدي پاملرنه وکړي. خو بیا هم موږ غواړو چې ښه راټیټ سي. بیا موږ غواړو ځکه خلک در په دره دي، خلک د 10 روپو د یوې مړۍ وس طاقت هم نه لري. خلک داسې در په دره ژوبل دي. تقریبا د 4 میاشتې 3 میاشتې بیخي ارزاني ده د دنیا نه. دلته اوس باور دی وشه شیان غوړي دغه وریجې دار څه ارزانه دي دلته. دغه شکر الحمدلله ډېر ښه اقدام شوی دی. مقصد د مخکې په نسبت نرخونه ښه شوي دي، خو دا د ډالر د کمېدو د وجه ده چې ډالر لکته شوي دي. که چېرته ډالر پورته شي د نرخونه بیا بیرته خپل ځای ته رسیږي. او موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې په تجارانو باندې او د ګمرکات چې کوم دي دغه لږ کم کړي. د کابل ښار باغ قاضي او شمیر پلورونکي هم وایي چې د تیر په پرتله د خوراکي توکو په بیو کې یوه اندازه ټیټوالی راغلی دی، خو اوس هغه ستونزه چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي هغه د لوړې مالیې اخیستل دي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله یې تقریبا 3 برابره مالیه لوړه شوې او دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او ممکن دا بیرته د خوراکي توکو په بیې هم اغیز وکړي. ستونزې خو د مالیې نه دي، مقصد دا مالیه موږ ته دوی دولت د خوا نه ډېره جګه راغلې ده. فعلا زما دوکان 1,90,000 افغانۍ ما ته مالیه لیکلې، 1,90,000 افغانۍ. په دې ټول چندول با قاضي کې داسې دوکان نشته چې 1,90,000 روپۍ را لېږلي. دولت داسې نفر را لېږلي دي چې هیڅ دا مالیه د دوکاندار د وس نه بار ده چې دا مالیه تحویل کړي. دغه سړي مخکې څومره مالیه مخکې نه ورته وګوره، 10,000 روپۍ واچوه، 15,000 روپۍ واچوه، داسې یو په 3,000 وه، یو په 4,000 وه. مسلمان دی، خو دا خو مسلماني ده، دا خو اسلامي ملک ده. بیا خو اسلام راغلی ده، بیا خو شریعت راغلی ده. شریعت خو بیا هر یو شی په هماغه مناسب باندې یو سړي باندې دومره بار کړي چې هغه وړی شي. ته دومره بار کړي چې هغه بیخي غر کړي، نو دا چې غر شو یو غر کړي بل غر کړي، اخر خو ټول غر کېږي. موازي دولت موږ له دې دولت څخه دا غوښتنه لرو چې په بازار کې کنټرول ولري، په مارکیټ لرونکو باید کرایه راټیټه کړي. خو دوی نن راغلي په هر دوکان یې 50,000 1,00,000 او 1,50,000 مالیه ایښې ده چې دا د ټولو په وس پوره نه ده او زموږ لپاره یو دروند بار دی. دوکانداران خپل کلني عاید ته په کتو په لومړنیو خوراکي توکو چې پلورل کېږي هغه ګټه وراچوي. په داسې حال کې چې کرایه او مالیه پرې لوړه شي نو مجبور دي چې دوی هم خوراکي توکي یو څه په لوړه بیه وپلوري ترڅو بیرته خپل مصرف پوره کړي. بل خوا بیا د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دوکاندارانو ادعا په کلکه ردوي او وایي چې مالیه لوړه شوې نه بلکې د پخوا په پرتله راټیټه شوې ده او همداراز نوموړی په دې وروستیو کې د خوراکي توکو د بیو راټیټېدو لامل هم په ګمرکاتو کې د تعرفو کمیدل یادوي. هغه خلک چې دعوه کوي مالیات پورته سوي دي هغه دعوه یې موږ ردوو. مالیات په هیڅ صورت هیڅ ځای باندې نه دي لوړ سوي، حتی په ځینو مواردو کې مالیات کښته کړي دي. همدغه دوکانداران او اصناف که راواخلو مخکې د دوی مالیاتي نورم 1.5% و د دوی پر فروشاتو باندې اخیستل کېدله. خو موږ چې کله د دوی سره ناستې وکړې او د دوی شکایتونه مو واورېده چې مالیې پورته دي هغه نورم مو 0.5% ته راټیټ کړي. ځینو ځایو کې شاید موضوع دا یې چې ځینو دوکاندارانو، البته ټولو نه، ځینو څو محدود ځایو کې ځینو کسانو به تیر وخت کې د فساد له وجې د هغه مالیاتي مامورین سره به جرامت کوي، خپل اصلي مالیه به نه تحویلوله بلکې یو ډېره ناچیزه اندازه مالیه به حکومت ته تحویلوله. په هیواد کې یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د خوراکي توکو بیې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه لوړې شوي دي، خو بیا هم د ډیری هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې مناسبې دي. عزت الله احمدزی CMG کابل.